بابا ولی د بابا ولی اصلي نوم حسن ابدالو چې په کندهار کې خورا نومور پیرو او په هر سلرمه شنبه پنځمه شنبه او د ټولي یعنی جمعې پر ورځ به هلته میلې کېدلې. کله چې د ګوډ تیمورزوی شاهرخ میرزا په 1414 یعنی سوي کال د سفل برلاس کندهاري د زوی او د ملک محمد د شخړې په خاطر کندهار ته راغلی او په دغه مهال کې د برمل پښتانه او خرشواني افغانان دته راغلل او د هغوی سره یې وکتل. شاهرخ میرزا د لنګر په کلي کې د حسن ابدال سره هم لیدنه او کتنه وکړله او دغه کلی یې د حسن ابدال په نامه کړ. په 1514 میر فاضل ګوکلتاش د کندهار د سید حسن ابدال پر قبر شنخته وکشله. د شاه حسین اوتک د ښار شمالي خواته د سلویښت زینې یعنی چهل زینې پر خوا د حسن ابدال د ډورۍ سیمه ده چې د نادر افشار د کلابندۍ پر مهال دغه سیمه د بابا ولی په نامه یاد سوله. بابا ولی د ګل آغا شیرجی د والیتوب پر مهال د خورا پریوانو بهرنیو مالی مرستو په لګښت ډیر ښکلی زیارت سو. سید صفائی کندهاری د بابا ولی زوی دی او میر معصوم نامی کندهاری سنبکری چې د بابا ولی لمسی دی په 1530 په بکر کې وزیږېدی او په 1583 کې مړ سو. کله چې په 1994 کال کې د جلال الدین اکبر مغولي پاچا لشکریانو کندهار ونیوی او په خپل ملک کې شامل کړ، نو میر معصوم نامی کندهاری د سید صفائی زوی او د بابا ولی لمسی د کندهار مرستیال مقرر کړ. په 1595 کې سید معصوم نامی کندهاری د کندهار په سپیروان کې د خپل نیکه سید شیر قلندر سبزواری چې د سید میر انصاری ترمیزی زوی و پر مزار یو ډبرلیک هم وکیش او په 1603 د جلال الدین اکبر پاچا لخوا ایران ته د صفوي دلبار لپاره استازی یعنی سفیر واستول سو چې زوی یې میر بزرگ هم ورسره و او د کندهار او فراه ترمنځ د شوراو پر غره باندې یو ډبرلیک هم وکیش. میر معصوم نامی کندهاری چې په بکر کې د جهانگیر پاچا امین الملک په 1610 په بکر کې مړ سو او په همدغه ښار کې ښخ سو. ځینې کسان بابا ولی د ترنګزو د حاجي صاحب فضل واحد لوی نیکه چې شیخ المشایخ بهاودین پیردلی نومیدی د بابا ولی زوی ګڼي. بابا ولی دروازه د زاړه ښار ګس یعنی شمال پلو ته پرته ده او دا هغه دروازه ده چې شاه حسین اوتک تر دغې دروازې د باندې نادر افشار ته تسلیم سو.
ډېره مننه او دا و د بابا ولي د نامه څېړنه.